شان لیکلي تاثرات دي د ډاکټر صاحب باره کې ډاکټر حنیف خلیل صاحب د خپل فن په رڼا کې تاسو ته وړاندې کوم. ډاکټر حنیف خلیل صاحب د پښتو ادب یو داسې ګڼ اړخیز شخصیت دی چې د هغو د شخصیت او علم و فن احاطه د ډیرو کتابونو لیکلو تقاضا کوي، ځکه چې د هغوی د پښتو ژبې او ادب دپاره کوم خدمات دي هغه لا زوال هم دي او نه هیریدونکي هم دي. دا وخت که موږ د پښتو ادب تاریخ، تحقیق، تنقید، کلتور، ژبپوهنې، مترجم او د یو ښه تخلیقکار په حواله د چا نوم د سند په توګه اخیستلی شو نو هغه نوم صرف او صرف د ډاکټر حنیف خلیل صاحب دی، او په دې کې هیڅ مبالغه نشته، ځکه چې د تحقیق او تنقید کوم علم دوست محمد خان کامل اوچت کړی و نن هغه علم د حنیف خلیل په لاسونو کې دی، او د دوست محمد خان کامل، قلندر مومن، همیش خلیل او تقویم الحق کاکاهیل نه پس که د تحقیق او تنقید په حواله کوم معتبر او مستند نوم یادیږي نو هغه د ډاکټر حنیف خلیل صاحب نوم دی. ډاکټر حنیف خلیل نه صرف یو ښه لیکوال دی بلکې هغه یو ښه معلم او یو ښه پښتون هم دی، او د پښتني ټولنې د نفسیاتو، سیاسیاتو، سماجیاتو او معاشیاتو نه هم په پوره توګه خبر دی او د خپل عصر تقاضي هم پیژني، ځکه هغوی د قلم مبارزه په هر رنګه حالاتو کې جاري ساتلې ده او په یوازې ځان یې د یوې ادارې هومره کار کړی دی او ښه په اخلاص سره یې کړی دی. د حنیف خلیل صاحب کمال دا دی چې په هره موضوع او په هره حواله یې قلم پورته کړی دی نو پوره انصاف یې ورسره کړی دی او د عالمي معیار پنپاري د پښتو ادب زولۍ ته وربخلي دي، او دا وخت د 50 نه ډیر کتابونه چاپ دي چې د پښتو ژبې نه علاوه پکې د اردو او انګریزي ژبې کتابونه هم شامل دي، او دا ټول هغه کتابونه دي چې بلا مبالغه پرې موږ ویاړ کولی شو او د نړیوال ادب سره یې اوږه په اوږه کېښودلی شو. د حنیف خلیل صاحب بل کمال دا دی چې تر اوسه یې د پښتو ژبې او ادب دپاره څومره کار او زیار کړی دی نو د څه نمود او نمایش یا د ځان ستاینې دپاره یې نه دی کړی، بلکې د خپلې ژبې او ادب د پرمختګ او پیاوړتیا دپاره یې په ځان شپه او ورځ یو کړي دي او د خپل ژوند او ځوانۍ قیمتي وخت یې پښتو ادب ته ورکړی دی او پښتو ژبه، پښتو ادب یې شته کړی او بلها احسانات یې پرې کړي دي. که موږ لږ په ژور نظر د حنیف خلیل کار او زیار ته وګورو نو هغه په دې حواله هم د ډېرې ستاینې وړ دی چې لکه د نورو نقادانو چرته هم د تعصب ښکار شوی نه دی او نه یې منافقت کړی دی، بلکې هغه هر وخت او هر ځای د ادب او اخلاقو لمن ټینګه نیولې ده او خپله رایې په ډېره مهذبه لهجه کې او په عالمانه پیرایه کې وړاندې کړې ده او د هغوی د علم، دیانتدارۍ، غیر جانبدارۍ او اخلاص ګواهي د هغو هر یو لیک، د هر یو کتاب او د هر یو عمل نه څرګند دی، او څنګه چې د هغوی شخصیت او کردار سپېڅلی دی دغه رنګ د هغوی کار او زیار هم د هر قسم ځان ښودنې او منافقت نه پاک دی. د ډاکټر حنیف خلیل صاحب د شخصیت او د علم و فن خاکه که موږ په یو څو ټکو کې بیانول غواړو نو هغه به دا وي چې د هغه په دغه وړوکي شان وجود کې د علم یو لوی سمندر هر وخت په غورځنګونې وي او د هغوی روح یوه شیبه هم آرام ته نه پرېږدي او هر وخت او هره لمحه رنګ په رنګ ادبي او علمي ملغلرې د پښتو ادب لمن ته ورپیرزو کوي او د علم و ادب تندغري پرې خړوبوي. دا وخت که موږ د پښتو ادب لوی نقاد، لوی محقق، لوی دانشور او یو لوی تخلیقکار چاته ویلی شو نو هغه بلا شک و شبه ډاکټر حنیف خلیل صاحب دی او د پښتو ادب د هر لیکونکي دا ذمواري جوړیږي چې د هغوی د کار او زیار اعتراف وکړي او د زړه نه یې ستاینه وکړي چې دستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمار دي. از ما تاثراتو تاسو ته مې وړاندې کړل چې د خپل قد او د قوت نه مې سیوا وکړه، عاشقي دغه هومره ډېره وه چې ما وکړه، دړ مې د سترګو او د شونډو نه یو شان څڅېږي، ژبه مې ګونګه شه که ځان ته مې دعا وکړه. د مومن ادبي ټولنې له اړخه راغلو ټولو ښاغلو هغه مېلمنو ته سلام کوم، په خیر رالی ورته وایم او د زړه د تلی یوه نړۍ مننه کوم چې نن یې زموږ جونګړې ته ښکلا بخلې ده. او آئے ہے میرے گھر خدا کی قدرت ہے، او آئے ہے میرے گھر خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. لکه څنګه چې دا د تاریخ نه ثابته ده پښتانه، پښتو ژبه او پښتو ادب زرګونه کلونه تاریخ لري،
خو خپل رسم الخط او کتابت صرف 4.5 کاله ژوند لري. د پښتو رسم الخط د میخي، کنیشکا، یونانی او عربی شکل کې د وخت سره بدل شوی دی. د پښتو ادب د دویم دور سره اړه لرونکي بایزید انصاري چې تاریخ کې د پیرروخان او د پیر تاریکي په نومونو هم یادیږي، 1560 عیسوي پیړۍ کې خوشا کې په لومبي ځل د پښتو توري او رسم الخط وضع کړی. بیا یې په 1580 خوشا کې د خیر البیان په نوم د پښتو لومبی کتاب لیکلی، اگر چې دغه کتاب په عربی، فارسی، هندی او پښتو 4 ژبو کې لیکلی شوی دی، خو تر دې دمه د پښتو لومبی کتاب بللی کیږي. د دې کتاب په ضد 40 کاله پس تقریبا 1910 عیسوي پیړۍ کې اخوند درویزه بابا د مخزن الاسلام په نوم د پښتو ژبې دویم کتاب ولیکه. همدغه زمانه کې خوشحال بابا د زنځیرۍ په نوم سر رسم الخط وضع که او دستارنامه، فضلنامه او ځینې کتابونه یې ولیکل. همدغه دور کې ملا عبدالرشید د رشید البیان په نوم پښتو کې یو ښه کتاب ولیکه او دغه شان په پښتو کې د خط او کتابت څه ناڅه سلسله شروع شوه. کله چې په 1800 عیسوي کې انګریزان بری صغیر ته راله او د خپلو سیاسي اړتیاو له کبله اردو ژبې او پښتو ژبې ته پاملرنه وکړه. د پښتنو نه علاوه ځینې انګریزان لکه میجر راورټي او ډاکټر بلیو هم پښتو کې کار شروع کړ. د پښتو لغات، ګرامر او ځینې نور کتابونه لیکل شروع شول. د 20 عیسوي پیړۍ په شروع کې د پښتو ژبې خط او کتابت هغه وخت تیزی راله کله چې باچا خان د پښتنو د سیاسي، تعلیمي او ادبي بیدارۍ دپاره د اصلاح الافاغنه په نوم تنظیم جوړ کړ. دغه تنظیم ډیر په توندۍ سره او په کامیابۍ سره خپل دغه 3 واړه حوالو سره خپلې موخې ته ورسېده. د دغه تنظیم له برکته په بره او لره پښتونخوا کې د پښتو د ادبي ټولنو یوه لړۍ پیل شوه چې تر دې دمه جاري ده. 1940 کې پښتو ادبي جرګن او خار، 1943 کې د تاکال ادبي ټولنه او دغه رنګې ورسره نورې ټولنې جوړېدل شروع شو. تر دې دمه چې 1951-52 کې د پښتو پېښور کې د ولسي ادبي جرګه جوړه شوه او دغه رنګې د حمزه بابا، قلندر مومند، دوست محمد خان، کامل مومند او دغه رنګې نور ډېر ملګري د هغې غړي او بانیانو. 1962 کې قلندر مومند د هغه ملګرو په مرسته د ساهو لیکونکو مرکه په نوم یوه ټولنه جوړه کړه چې تر دې دمه لګیا د پښتو ژبې او ادب دپاره کار کوي. په 1955 کې پېښور اکیډمي جوړه شوه او دغه رنګې 1961 کې د پښتو ماسټر او دغه رنګې ام فل او 1983 کې د پی ایچ ډي کلاسونه شروع شو. 1901 عیسوي کال د پاکستان دپاره د سقوط ډاکه په نوم د غم او خفګان او د پښتو ژبې، ولس او ادب دپاره د ښاغلي حنیف خلیل صاحب په نوم یو لوی زیری او خوشحالي راوړله. څوک چې نن ماښام زموږ سره په دې تقریب کې او په دې غونډه کې خصوصي میلمه دی. دوی په 1990 کې د پښتو ماسټر سند سره د سرو زرو د تمغې ترلاسه کړ. بیا یې په 1999 کې اردو ژبه کې د ماسټر دویم سند ترلاسه کړ او دغه شان په 2009 کال کې پښتو کې د پی ایچ ډي سند ترلاسه کړ. دا وخت قائد اعظم یونیورسټۍ کې د پروفیسر په دنده. هر کتاب نوم سره د تاریخ حیات دی، خو که دلته د بیل بیل نوم اخلم نو خبره به ډېره اوږده شي. لنډه دا چې په 52 کاله عمر کې د ادب کور نومي کتاب پورې 15 تحقیقي، تاریخي، تنقیدي او معیاري کتابونه پښتو، اردو او انګریزي ژبه کې د پښتو په موضوعاتو لیکلي دي. د دې نه علاوه بېلابېلو پراجیکټونو، قامي او عالمي سیمینارونو کې هم د پښتو ژبې او ادب نمایندګي په هره حواله ډېره ښه کړې ده. دغه کار او زیار ته چې وګورو نو دا خبره ترې څرګندېږي چې د خپل خوږ ژوند نه علاوه د کور ژوند او د بچو د برخې ژوند هم پښتو ادب خدمت ته وقف کړی دی او دا ډېره لویه قرباني ده. د اردو، انګریزي او نورو ژبو مقابله کې پښتو ژبه کې د مقدار او معیار په حواله ډېر لږ کار شوی.
قلندر مومن، حمیش خلیل صاحب، دوست محمد خان کامل، مشتاق مجروح، یوسفزی او یو څو نور په شمار نومونه داسې شخصیات دي چې پښتو ادب کې د سند په توګه منلي شوي دي. خو ښاغلی حنیف خلیل صاحب سره د مقدار او معیار دغه قطار کې د پښتو ادب لویه او مستنده حواله بللی کیږي. واقع چې د پښتو ژبې او ادب سره د خپل قد او قوت نه هم سیوا مینه او عشقي کړې ده. پښتو ژبې او ادب ته د مقدار او معیار په حواله ډیره لویه او قیمتي سرمایه وربخلې ده او پښتو ژبه د عالمي ادب سره سیاله کړې ده. د ښاغلي په خدمت کې یو څو خبرې که ممکنه وي چې هر یو کتاب دوباره چاپ کیږي نو اعلی کاغذ او جلد ورکړی شي. د وخت سره سره ځینې کتابونو کې د ځینې موضوعاتو اضافې دې وکړی شي. کومو کتابونو کې چې چرته لږه ډیره تنده محسوسیږي قاریانو ته نو د هغې پورووالی دې وکړی شي. د خپل کوښښ او د ځینې معتبرو لوستونکو د مشورو او په مرسته دې ځینې کتابونو کې د وخت د بدلون او د تحقیق سره بدلون وکړي او د وخت سره دې هماهنګ وساتي چې څومره زر کیدی شي نو ښاغلی دې خپل ژوندلیک ادبي دنیا ته ور وبخي. چې ښاغلی کله هم د کوم کتاب خیرات او زکات وباسي نو چې د مومن ادبي ټولنې اصحاب صوفه خصوصي نظر کې وساتي. خپلې خبرې په دغه شعر راغونډوم. قدم قدم په ستاره روش روش په بهار، قدم قدم په ستاره روش روش په بهار، میری دعا ہے خدا تجھے شادماں رکھے. آمین ثم آمین.